السلام علیکم وعلیکم السلام یاري مزه غواړم د خپل کشر موبایل هیک کم یعنی ما د کشر په موبایل کې کومه ډیټا پرته ده هغه که تصویران وي که ویډیوګان وي که کنټیکټ نمبران وي هغه ټوټل ډیټا زه غواړم هیک کم یعنی هغه ټوټل ډیټا زه غواړم په خپل وګورم نو د لپاره به یو طریقه نه راوخې خو د لپاره یو طریقه سته خو دغه طریقې چې به ته غلطه فائدہ نه اخلي دغه طریقه به ته صرف د خپل کشرانو په موبایل کې استعمالوي دغه طریقې په ذریعه سره ته د خپل کشر په موبایل کې کوم اپلیکیشن انسټال کا نو ستاسو د کشر په موبایل کې کومه ډیټا پرته ده هغه که تصویران وي که ویډیوګان وي که کنټیکټ نمبران وي هغه ټوټل ته بیا په ډیره اساني سره په خپل کمپیوټر کې کتلی سي کې بعد کې د ورچی هغه ډیټا به هم درته راړوي او مخته سپرته وي هغه ډیټا به هم درته راړوي خو له دې طریقې چې به ګوره ته غلطه فائدہ نه اخلي دغه طریقه به ته د خپل کشر په موبایل کې څنګه کوي راس په ویډیو کې طریقه دروخایم نو د لپاره به تاسو ولر د خپل کشر په موبایل کې یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه درخایم د لپاره به تاسو سمپل په هغه موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ په هغه براوزر کې به الاید نیوز سپیس او ار جی سرچ کړئ اول ویب سټ درته راړوي دغه اول ویب سټ به تاسو خلاص کړئ بیا به سرچ ته ولاړ شئ په سرچ کې به پلین اف ولیکئ نو دغه اپلیکیشن تاسو ته راړوي دغه اپلیکیشن به سمپل تاسو د خپل کشر په موبایل کې انسټال کړئ کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن د موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ کله تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ دغه تاسو نوټیفیکیشن پرمیشن غواړئ سمپل به تاسو دغه پرمیشن ورکړئ بیا به د ګور پورټل موږ سره د لیپټاپ بټن د لیپټاپ آیکن د سمپل په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ دغه به ول ورته دلته انیبل کړئ کله تاسو دغه انیبل کړئ لاندې براسي ګور له سلور اپشنان دي دغه سلور سره اپشنانو ته به تاسو دلته پرمیشن ورکړئ یعنی دغه سلور سره اپشنان په دې اپلیکیشن کې تاسو آن کړئ کله تاسو دغه آن کړئ نور تقریبا دغه اپلیکیشن کار خلاص وس اول ور ضروري ده د دوستانو سره اول ور باغ موبایل او لیپټاپ یو وای پای ته کنیکټ وي دی اول ور لپاره صحیح دوستانو نو کله تاسو دغه څلور سره اپشنان ته پرمیشن ورکړئ نو اوس ډیر اسانه سو اوس ګوره دغه لینک به سمپل تاسو کاپی کړئ یا دغه لینک په یاد وساتئ یا خپل موبایل ته ولېږئ یا خپل میسنجر ته ولېږئ مطلب دغه لینک به تاسو په یاد ساتئ اوس به سمپل خپل کمپیوټر درواخئ په کمپیوټر کې به یو براوزر خلاص کړئ په هغه براوزر کې به سمپل دغه لینک خلاص کړئ کله تاسو دغه لینک خلاص کړئ دغه ګوره تاسو پاسورډ غواړئ پاسورډ په اپلیکیشن کې ستا ګوره دلته تاسو کتلی سئ نو دا پاسورډ به سمپل دلته تاسو ورکړئ کله تاسو ته دغه ته پاسورډ ورکړئ نو تاسو د کشر په موبایل کې کوم تصویران پراته وي کوم ویډیوګانې پراته وي کوم فایلونه پراته وي کوم کنټیکټ نمبران پراته وي هر څه پراته وي هغه ټول دلته تاسو بیا په ډیرې اساني سره کتلی سئ هر وخت بیا دوستانو د دې ډیټا کتله خالي براوزر خلاصوي دغه لینک پیسټوي نو دغه رقم دلته بیا تاسو په ډیرې اساني سره کولی سئ چې د دې د موبایل مکمله ډیټا وګورئ نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو نو په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان